قدرمنو عزتمنو دا ډېر کسان موږ وینو په خپل کاروبار تجارت په دوکاني کې ستړي وي خو یوازې پې یې نه دوی کېږي د هغه غټه وجه دا وي چې دی پر هغه خپل کار نه ټینګېږي خپله موزینه نه راټینګي یوه ورځ به یوه میاشته یو کار کوي یوه میاشته بل کار کوي یوه میاشته به یو کار دی دا غواړي چې ژر د ژره دی کروڑپتی سي ژر د ژره دی ډېرې پیسې وګټي تاسې راسئ چې په دې باره کې زموږ دین څه وایي حضرت نافع رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما به خپل د تجارت مال شام او مصر لوړي یو ورځ مې اراده سوله چې زه دې وارې عراق لویسم نو رالم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په خدمت کې حاضر سوم چې مشوره ورسره وکړم چې ایا زه دا کار وکړم او که نه وکړم حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها راته وفرمیل چې مه یې کوه بس هغه خپله کم موزینه کم کار چې دی یعنې هغه وکړه مصر او شام له ولاړ او دا راته وفرمیله چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلی دي چې کله الله جل جلاله د رزق یعنی د پیسې د ګټلو یو طریقه تا ته برابره کړي یو موزینه تا ته برابره سي هغه موزینه او هغه طریقه مه پرېږده مه یې بدلوه در څو چې هغه بدله نسي یعنی در څو چې ته په هغه کې ستړی یعنی چې تاوانونه راسي مشکلاتونه راسي کټیوالي سي یا هغه موزینه کاروبار ختم سي یا بل داسې عذر او مشکل پیدا سي نو بیا خو بدلولی سي که نه مه یې بدلوه الله ستا روزي په دا موزینه او په دغه تجارت کې لیکلی ده هغه ته دوام ورکړه په وخت سره به یو معیار جوړ سي یو ځای به ته جوړ کړي یو مقام به جوړ کړي بیا به هغه ستا کاروبار مخته ولاړ سي تبلیغي او اصلاحي مضامین صفحه نمبر 246 د دې واقعې څخه دا هم معلومیږي چې کله ته داسې یو اراده بدلول غواړې نو خامخا د ماهرینو سره د دیندارو سره د علماو سره د پوهانو سره مشوره کوه پر خپل سر کارونه مشروع کوه ما پر خپل سر موزینه بدلوه ما پر خپل سر تجارتونه بدلوه ځکه سوا د تاوان سوا د ضرره به یو شی هم تاله په لاس رانیسي